سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د کیسې په پیل کې موږ یو شهزاده وینو چې په یوه لویه ماڼۍ کې اوسیږي. هغه په خپله شتمني او ښکلا باندې ډېر مغروره و او تل به یې نورو خلکو ته په سپک نظر سره کتله. دا شهزاده دومره نازولی و چې یوازې ښکلې نجونې به یې خپلې ماڼۍ ته پرېښودلې. یوه شپه چې شهزاده له ښکلو نجونو سره د میلې او نڅا په حال کې و، له د باندې څخه سخت طوفان او باران پیل سو. په هماغه وخت کې یوه بېوزله زړه ښځه د باران څخه د ځان ژغورلو لپاره دې ماڼۍ ته راځي. هغې زړې ښځې شهزاده ته یو ګلاب ډالۍ کوي، خو شهزاده چې د هغې زړې ښځې بدرنګه مخ ته وکتل نو ګلاب یې پر ځمکه وغورځوئ. بېوزلې ښځې د شهزاده په دې کار سره وخندل، خو ورته ویې ویل چې ښکلا د انسان په مخ کې نه وي بلکې د انسان په زړه کې وي. خو شهزاده د هغې خبرو ته هېڅ پام نه وکړي او د خلکو په مخ کې یې هغې ته بدې خبرې وکړې. کله چې زړې ښځې دا حالت ولیدی پوه سوه چې د شهزاده په زړه کې هېڅ رحم او مهرباني نشته. ناڅاپه هغه ښځه خپله بڼه بدلوي او په یوې ښکلې نجلۍ سره بدلیږي. په اصل کې هغه زړه ښځه یوه جادوګره وه چې د شهزاده د زړه ازموینه یې کوله. هغه پوه سوه چې د شهزاده په زړه کې د بېوزلو خلکو لپاره هېڅ مینه نشته. اوس شهزاده حیران او پښیمانه سو. پر زنګنو کښېنستی او له جادوګرې څخه یې بخښنه وغوښتله، خو جادوګرې هغه ونه بخښي، ځکه لږ شېبه مخکې چې هغې له شهزاده څخه غوښتنه کړې وه چې دا ګلاب قبول کړي. شهزاده د هغې پر رنګ او د هغې په څېرې باندې ملنډې وهلې وې. نو جادوګره په قهر سول او په خپل جادو سره یې شهزاده په یو حیوان یعنې په یو بیش سره بدل کړي. همدارنګه هغه ټول هغه کسان چې شهزاده یې پیژندی له خلکو له ذهنونو څخه یې هغه وایستی او له خلکو هیر سو. دلته موږ پوهیږو چې هغه ګلاب یو عادي ګل نه و بلکې یو جادویي ګل و. جادوګرې پر شهزاده باندې لعنت ویلی و. دا لعنت به هغه وخت ختمیږي تر څو چې د هغه ګلاب اخري پاڼه لویږي باید د هغه تر مخه له شهزاده سره یو نجلۍ مینه وکړي. خو که چیرې تر هغه مخکې دا کار ونه سو نو شهزاده به د تل لپاره په همدې بڼه پاته سي او بیا به هیڅکله په انسان سره بدل نه سي. کلونه تېرېږي خو هېڅوک دې ماڼۍ ته نه ورځي ځکه جادوګرې د خلکو له ذهنونو څخه د شهزاده ماڼۍ او د هغه یادګار هیر کړي وو. وروسته کیسه د ماڼۍ تر څنګ کلي ته راځي. هلته موږ یو نجلۍ وینو چې نوم یې بیل دی. بیل د کتابونو لوستل ډېر خوښوي او نن ورځ د نوي کتاب د اخیستلو لپاره روانه وه. د بیل پلار یو طراح دی او خپله لور ډېره پرګرانه ده. په همدې کلي کې یو هلک هم دی چې نوم یې ګیسټون دی. ګیسټون بیل ډېر خوښوي او غواړي چې له هغې سره واده وکړي، خو بیل دا هیڅ نه غواړي ځکه ګیسټون یو مکار او دوکهبازه سړی دی او بیل تل هغه له پامه غورځوي. خو ګاستون هم هغه نه پرېږدي او غواړي چې په هر قیمت سره وي له بیل سره واده وکړي. یو ورځ د بیل پلار د کار لپاره د ځنګله له لارې څخه ښار ته روانېږي. کله چې د ځنګله منځ ته رسېږي لاره ځینې ورکېږي، بیا یوه بله لاره ویني او فکر کوي چې ښایي دا لاره لنډه وي، نو پر هماغه لاره باندې روانېږي. د لږ مزل وروسته له ځنګله څخه عجیب غږونه راوځي. کله چې شاته وکتل نو ولیدل چې څو خطرناکه لیوان د هغه پسې دي. د ځان د ژغورلو لپاره په تیزۍ سره منډې وهي او په منډه کې د یوې لویې ماڼۍ مخې ته وررسېږي. دا هماغه ماڼۍ ده چې موږ د کیسې په پیل کې لیدلې وه. د بیل پلار د دومره لویې ماڼۍ په لیدو سره حیران سو. کله چې ماڼۍ ته دننه سو ولیدل چې هلته هېڅ څوک نه اوسېږي. خو عجیبه خبره دا وه چې د ماڼۍ دننه اور بل و او د خوړو میز هم داسې تیار و لکه یو شهزاده چې د راتلو په حال کې وي. د بیل پلار ډېر وږی سوی و نو پرته له فکره میز ته کښېنستی او په ډېر شوق سره د خوړو خوراک پیل کړي. خو هغه نه پوهېدی چې لږ وروسته به داسې څه وویني چې هغه به سخت حیران کړي. کله چې د بیل پلار خواړه خوري ناڅاپه د میز پر سر ایښول سوې پیاله د هغه خواته رانږدې کېږي او حیرانوونکې خبره دا وه چې هغې پیالې له ده سره خبرې کول پیل کړې. د دې په لیدو سره د بیل پلار ډېر وویرېدی او له هغه ځای څخه یې د تېښتې هڅه کوله. اوس دلته پوښتنه پیدا کېږي چې دا پیاله څنګه خبرې کولی سي. په اصل کې د دې ماڼۍ ټول شیان پخوا انسانان وه خو د جادوګرې د لعنت له وجې هغوی ټول په بېلابېلو شیانو سره بدل سوي وه. موږ وینو چې د بیل پلار د ماڼۍ څخه د باندې وتلی و. هغه د دې ماڼۍ په باغ کې ډېر سپین ګلاب ولیدل. د بیل پلار فکر وکړي چې زما لور خو ګلاب غوښتی و نو ځکه هغه په پټه له هغه ځای څخه یو ګل ماتوي. خو چې کله د بیل پلار دا ګل مات کړي نو هماغه وخت هغه بیسټ راځي. بیسټ د بیل پر پلار باندې ډېر غوسه کېږي ځکه چې هغه د ده له باغ څخه ګلاب مات کړی و. بیسټ هغه سړی د ګل د غلا کولو په جرم سره بندي کوي. خو د بیل د پلار آس له هغه ځای څخه تښتي او سیده د هغه کور ته ورځغلي. کله چې بیل وګوري چې آس یوازې راغلی دی
او پلار یې نه دی ورسره، نو سمدستي پوه سول چې پلار یې حتما په یوه ستونزه کې راګیر سوی دی. نو بیل پر هماغه آس باندې سپریږي چې خپل پلار پیدا کړي. وروسته آس بیل د ځنګل له لارې څخه بیایي او هغې ماڼۍ ته یې ورسوي چیرې چې د بیل پلار بندي سوی و. کله چې ماڼۍ ته ننوځي نو شاوخوا هر لور ته ګوري خو هلته هیڅ څوک نه ویني. بیل ډېرې نارې هم ووهلې چې آیا یو څوک شته، خو د هیڅ خوا څخه جواب نه راځي. بیل حیرانه کیږي چې دومره لویه ماڼۍ څنګه خالي ده. کله چې بیل لږ مخته ځي نو د خلکو اوازونه اوري، خو عجیبه خبره دا وه چې څوک یې نه لیدل. په اصل کې هغه اوازونه د یو ساعت او له شمعدانۍ څخه راوتله. کله چې بیل هغه ساعت او شمعدانۍ ته ورنږدې سول نو ناڅاپه د خپل پلار اواز له پورته څخه اوري چې نارې یې وهلې. بیل ژر پورته منزل ته ور وختل او هلته خپل پلار ویني چې په یو قفس کې بندي دی. د بیل پلار ورته وایي چې دا ټوله ماڼۍ ژوندۍ ده، نو ژر له دې ځای څخه وتښتېږه. هغه ورته وایي چې دلته یو وحشي بیسټ هم شته. بیل پوښتنه کوي کوم وحشي بیسټ؟ پلار یې ورته وایي چې هغه ډېر خطرناکه دی. ما یوازې ستا لپاره د دې ځای څخه یو ګل مات کړی و او د همدې سزا په توګه سره یې زه دلته بندي کړی یم. د بیل پلار هغې ته وایي چې ژر تر ژره له دې ځای څخه وتښتېږه، که نه نو هغه به تا هم ونیسي. خو مخکې له دې چې بیل ووځي هماغه بیسټ هلته راځي. بیل هغه ولیدی او ډېره ووېرېدله ځکه چې هغه ډېر ویرونکی ښکاره کېدی. خو بیل خپله ویره پټه کړه او داسې یې وښودله لکه هغه چې هیڅ نه ویریږي. بیل ورته وایي چې زه غواړم خپل پلار له نږدې څخه ووینم، خو هغه بیسټ اجازه نه ورکوي. بیل ورته وایي ته څومره ظالم یې چې د یوه ګل د ماتولو له امله دې زما پلار بندي کړی دی. بیل وایي زما پلار خو یوازې یو ګل مات کړی و او هغه هم زما لپاره، نو هغه ته سزا مه ورکوه بلکې ما ته سزا راکړه. خو هغه بیسټ د بیل خبره نه مني او ورته وایي زه به دروازه د لږ وخت لپاره خلاصه کړم چې ته له خپل پلار سره وروستۍ خبرې وکړې، ځکه که دا دروازه یو ځل خلاصه سول او بیا بنده سي نو بیا به هیڅکله خلاصه نه سي. بیسټ دروازه خلاصه کړه. بیل ژر د خپل پلار خواته ورغله او هغه یې په غېږ کې ونیوی او په هوښیارۍ سره یې خپل پلار له کوټې څخه د باندې راټېل وهي او خپله دننه پاته سول او دروازه یې په ځان پسې بنده کړه. اوس لکه څنګه چې بیسټ ویلي وه که دا دروازه یو ځل خلاصه سوه او بیا بنده سوه نو بیا به هیڅکله نه خلاصېږي. د بیل پلار وویل تا دا کار ولې وکړي؟ بیل ورته وویل ستا ازادي تر ما ډېره مهمه ده. وروسته د بیل پلار له هغه ځای څخه ځي او خپلې لور ته وایي چې زه به ژر راسم او تا به له دې ستونزې څخه خلاصه کړم. اوس بیل خپله هلته بنده پاته کېږي. کله چې بیسټ له هغه ځای څخه ولاړ سي نو ساعت او شمعدانۍ هلته راځي. په اصل کې هغوی هم انسانان وه خو د جادوګرې د لعنت له وجې په یو ساعت او په شمعدانۍ سره بدل سوي وه. ښه خبره دا وه چې هغوی د انسانانو په شان هر کار کولی سو، ګرځېدل، خبرې کول، خندل او داسې نور کارونه. هغوی دروازه خلاصه کړه او بیل ته دننه ورغلل او خبرې یې ورسره پیل کړې. بیل دا هر څه ولیدل او ډېره ووېرېدله ځکه چې هغه په هیڅ نه پوهېدله چې دلته څه روان دي. شمعدانۍ بیل ته وویل مه وېرېږه، په موږ پسې راپسې سه. بیل په ویره سره په هغوی پسې ور روانه سوه. هغوی بیل یو ډېر ښکلي او لوکس کوټې ته بوتله او ورته ویې ویل چې ته کولی سې چې دلته ژوند وکړې. خو کله چې بیسټ ته دا خبر ورسېدله نو ډېر غوسه سو او ساعت او شمعدانۍ ته یې بد ورد وویل. خو هغوی ورته وویل کیدای سي همدا نجلۍ وي چې موږ د دې لعنت څخه خلاص کړې. نو هغوی بیسټ ته وویل ته دې نجلۍ ته ځان نږدې کړه، له هغې سره خبرې وکړه او هغې ته د ډوډۍ بلنه ورکړه. هغوی وویل هڅه وکړه چې هغې ته ځان ښه ور معرفي کړې او د مینې په جال کې یې راونیسې. دا خبره چې بیسټ واورېدلې نو ډېر غوسه سو او بیا ویل تاسو دواړه لیوني سوي یاست. زه دومره ټیټ سوی یم چې د یو غل لور ته به د ډوډۍ بلنه ورکوم او له هغې سره به کښېنم. بیسټ وویل چې دا هیڅکله نسي کېدلی. خو کله چې ټولو خلکو ورته وویل چې باید هغې ته د ډوډۍ بلنه ورکړې او بالاخره بیسټ ورسره ومنله ځکه چې په دې ماڼۍ کې ټول خلک لکه شمعدانۍ، ساعت او نور شیان ټول د همدې بیسټ د عمل له امله بدل سوي وه. که هغه په هغه ورځ د زړې ښځې څخه ګلاب په خوشحالۍ سره قبول کړی وای نو نن به د دې خلکو حالت داسې نه وای. اوس بیسټ د بیل د خونې دروازه ورټکوي او هغې ته وایي چې دروازه خلاصه کړه او راسه زما سره ډوډۍ وخوره. خو دا غوښتنه مه ګڼه. دا چې بیل دا خبره واورېدل او ورته ویې ویل ته لیونی سوی یې؟ لومړی دې زما پلار بندي کوي بیا دې زه بندي کړم، اوس راته وایې چې زما سره ډوډۍ وخوره؟ دا هیڅکله نسي کېدلی. دا خبره چې بیسټ واورېدل په قهر کېږي، دروازه وهي او ورته وایي هر څه چې کېږي ته به زما سره حتما ډوډۍ خورې. خو بیل ورته وایي ځکه د لوږې څخه مړه کېږم هم خو له تا سره به هیڅکله ډوډۍ ونه خورم. بیسټ ډېر په قهر سره ورته وایي ښه ده، لکه څنګه چې ته غواړې همداسې به وسي. اوس به ته د لوږې له امله مړه کېږې. هغه ټولو ته امر کوي چې بیل ته به هیڅ څوک ډوډۍ نه ورکوي
او پرېږدي چې هغه له لور څخه مړه سي. دا وایي او له هغه ځای څخه ځي. اوس ساعت، شمعدانۍ او نور شیان ډېر خفه کېږي، ځکه دوی ته داسې ښکاري چې د لعنت د ختمېدو فرصت یې له لاسه ورکړي. په همدې وخت کې بیسټ هغه جادویي ګل ته ورځي چې وروستۍ پاڼې یې هم د لوېدو په حال کې وي، چې د وروستۍ پاڼې په لوېدو سره به د ماڼۍ ټوله خلک ختم سي. بیسټ ویني چې د دې ګل ډېرې پاڼې لوېدلې دي او یوازې یې څو پاڼې یې پاته دي. دا چې دا حالت ویني ډېر غمجن کېږي. دا هماغه جادویي ګلاب دی چې که چیرې د دې ګلاب د اخري پاڼې تر لوېدو تر وخته پورې پر بیسټ باندې یو څوک مینه نه سوه، نو بیسټ او هغه ټول خلک چې اوس د میز، څوکۍ، المارۍ او شمعدانۍ په بڼه سره بدل سوي وه، ټول به د تل لپاره همداسې پاته سي. بل لور ته د بیل پلار خپل کلي ته رارسېدلی و. هغه خلکو ته وویل زما د لور ژوند په خطر کې دی. د ځنګله تر څنګ یوه ماڼۍ ده چې هلته یو بیسټ او وحشي ځناور اوسېږي او هغه زما لور بندي کړې ده، خو د کلي خلک پرې خاندي او هېڅوک یې خبره نه مني. خو ګاسټن چې غوښتل یې له بیل سره واده وکړي، د بیل د پلار د خوښولو لپاره ورته وایي زه پر تا باور لرم، زه به له تا سره ولاړ سم او ستا لور به وژغورو. له دې وروسته ګاسټن او د هغه ملګري د بیل د پلار سره د ځنګله پر لور باندې روانېږي تر څو ماڼۍ ته ولاړ سي. خو د شپې په تیاره کې د بیل پلار هغه لاره هېره کړې وي، خو بیا یې هم لاره پیدا نه کړه. دا چې ګاسټن ولیدل ډېر غوسه سو او ورته ویې ویل ته لیونی سوی یې، دلته هېڅ بیسټ نسته، تا زما وخت را ضایع کړي. هماغه وخت ګاسټن د بیل پلار ته وایي زه ستا له لور سره مینه لرم او غواړم له هغې سره واده وکړم، خو د بیل پلار ورته وایي چې دا هېڅکله نسي کېدلی. دا خبره چې ګاسټن واورېدل ډېر په قهر سو. د بیل پلار یې ووهي او پر ځمکه باندې یې وغورځوي. وروسته یې هغه د یوې ونې سره وتړي او هلته یې پرېښودی تر څو وحشي ځناور یې وخوري. خو داسې ونه سول. بله ورځ سهار یوه ښځه راځي چې نوم یې اګتا و. اګتا د کلي څخه شړل سوې وه. کله چې هغې د بیل پلار تړلی ولیدی نو هغه یې خلاص کړي او ژوند یې ور وژغوري. بل لور ته په ماڼۍ کې بیل ته یوه پیاله چای راوړل کېږي او هغه پیاله ورته وایي بیسټ بد سړی نه دی بلکې زړه یې ډېر ښه دی. وروسته هغه بیل بلې خونې ته وړي او هلته ورته خواړه ورکوي. کله چې بیسټ دا هر څه ولیدل نو په ارامه له هغه ځای څخه ولاړی. وروسته چې بیل بېرته خپلې خونې ته د خوب لپاره راځي، یوه بله خونه هم ویني. بیل بې له فکره هغې خونې ته ورننوځي. دا هماغه خونه وه چې هغه جادویي ګل همدلته ساتل کېدی. بیل د ګل خواته ورنږدې سول او کله چې غواړي ګل ته لاس وروړي، بیسټ راورسېدی او پر هغې باندې یې غږ وکړ